سلامونه قدرمنو مینوالو ګرانو کتونکو. ژوند څه شی دی؟ ژوند به د هر چا لپاره یو جلا مفهوم ولري، خو ژوند اصلا دا یو پوټې هوا ده، او که چیرې وجود ته داخل شي او ونوځي هم تمامیږي، او که چیرې ووځي او بیرته داخل نشي هم تمامیږي. تاسې فکر وکړئ که موږ د 100 افغانیو یو ګروپ اخلو، یو لایټ اخلو د کور د روښانولو دپاره، د هغه سره د شپږو میاشتو یا د یو کال یو ورنټي خط یا تضمین د دې وي چې دا به تر یو کال یا شپږو میاشتو پورې کار کوي. ولې زموږ اوس ستاسې د ژوند لپاره متاسفانه چې هیڅ تضمین شتون نه لري، او هیڅوک په دې نه پوهېږي چې کله به دغه د ژوند کومه ډالۍ چې الله تعالی ورکړې دا به ترېنه بیرته اخیستل کېږي. ضمنا د هرې وسیلې د فعالولو غیر فعالولو لپاره یوه تکمه او یو بټن شتون لري، یو سویچ شتون لري چې د هغې په کېکاږلو سره هغه اسباب یا وسایل فعالیږي او غیر فعالیږي. زموږ ستاسې د ژوند اصلي سویچ دا د څښتن تعالی د لوی خالق د هغه خالق په لاس کې دی چې موږ تاسو پیدا کړي او بیا د ژوند په نوم دغه ډالۍ موږ طرح کړې ده. نو هڅه کوو قدرمنو مینوالو، کله که موږ د شپې ویده کیږو او زموږ باور و یقین دا وي چې کیدلی شي سحر راپورته نه شو، نو هڅه وکړئ هغوی چې فکر کوئ تاسې څخه په عذاب شوي دي، هغوی چې فکر کوئ تاسې ورته تکلیف و زیان رسولی دی، بخښنه ترېنه وغواړئ، خپله هم له خلکو بخښنه وغواړئ، نورو خلکو ته هم بخښنه وکړئ. کله چې په دې نه پوهېږو چې سبا څه کېږي، آیا تر سبا به ورسېږو که به ونه رسېږو، راځئ چې کومې موخې او اهداف مو چې په ژوند کې ټاکلي دي، کوم لیدلوری چې د خپل ژوند لپاره لرو، همدا نن ورته کار وکړو، همدا نن هڅه وکړو او خپل راتلونکي ته په تمه اوسو. که ورته ورسېدو انشاءالله او نن مو هڅه کړې وي، مطمئن یم چې ښه راتلونکی به ولرو. نو قدرمنو مینوالو، چارلی چاپلین وایي ژوند لنډ نه دی، ستونزه دا ده چې موږ یې ډېر وروسته پیلوو. نو ډېری کله زموږ هغه نیمګړتیا دا وي چې کله چې موږ تاسې باید فکر وکړو کار کوو، او کله چې باید کار وکړو هغه وخت کې فکر کوو، نو ځکه خو د ستونزو سره مخ کېږو.